السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. زه عبدالمتین سروري یم او تاسې ته د مایکروسافټ نه بلکې د اډوب فوټوشاپ یوه نوې ویډیو وړاندې کوم. نو غواړم تاسو نن هغه څه په ویډیو کې در وښیم کوم چې ډېر زموږ او ستاسو په کارېږي. نو هغه دا ده چې د یو تصویر نه څه رقم یو عکس یا یو شی څنګه کړو لرې کړو، هغه هم په ډېره اسانۍ په فوټوشاپ کې. نو مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو او فوټوشاپ ته ورسو، لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دا سور بټن چې کوم تاسو ته ښکاري هغه سبسکرایب کړئ، اوکې کړئ، په څنګ کې د زنګولې بټن هم درسره فعال کړئ او همداسې زموږ ویډیوګانې در سره وګورئ، لایک یې کړئ او خپل نظرونه په کومنټ کې راته پرېږدئ. دا ټولې ویډیوګانې موږ اپلوډ کړې دي چې تر اوسه پورې د مایکروسافټ ورډ زده کړه روانه ده او داسې په څنګ کې یوه ویډیو مختلفه هم اپلوډ کوو لکه کوم چې تاسو دلته وینئ. نو په راتلونکي کې یې قصد ده چې داسې د اکسل، د فوټوشاپ، د ټولو پروګرامو، کمپیوټري پروګرامو تاسو ته ویډیوګانې پورته کوو او تاسو ورنه ګټه واخلئ. نو ستاسو مهرباني به دا وي چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، دوستانو ته یې معرفي کړئ تر څو موږ هم تشویق کړو او تاسو ته په زړه پورې نورې ښې ښې ویډیوګانې هم خپرې کړو. نو دا ټولې ویډیوګانې موږ تاسو ته پورته کړې دي، تاسو کولی شئ ویې ګورئ او خپل نظرونه مو هم راته ولیکئ. چینل سبسکرایب هم هېر نه شي، دوستانو ته یې معرفي کړئ. زموږ چینل د زده کړې په نامه ده. نو زده کړه که تاسې همیش دلته سرچ کړئ په دې رقم باندې، نو تاسې ته به څنګه شي زما ویډیو خامخا راپورته شي او د زده کړې برخه ګوره. دا چینل زموږ ده، د زده کړې په باره کې ده، اووه شپېته ویډیوګانې لرو. که دو باندې اوکې کړو نو موږ به تاسو به زموږ چینل ته راسئ او کوم ویډیوګانې چې موږ پورته کړې دي هغه به ټولې تاسو ته څنګه کوئ ووینئ. دا ویډیو نو اوس ما فرض کړی ده ویډیو یا ویډیوز چې تاسې اوکې کړئ نو هغه ټولې ویډیوګانې به تاسو ته ښکاره شي. که غواړئ فهرست کې وګورئ، فهرست نو هغه فهرست اوکې کړئ، تاسو ته به بیا کټګورۍ په رقم باندې هغه ویډیوګانې ښکاره شي په دې رقم باندې. نو وخت ډېر نه نیسو او راځو هغه فوټوشاپ سره خلاصوو تر څو مو تاسې خپل کار ته راسو. یو عکس ما جوړ کړی چې تاسې د ویډیو په سر کې هم ولیده، هغه عکس یې ورته تاسو ته ښکاروم او د هغه عکس په باره کې توضیح درکوم. دا عکس ده، ما لیکلی فوټوشاپ کې یو عکس یا شی د عکسه داسې پاک کړئ. مثلا دغه عکس کې د کوم غټ عکس کې چې موږ تاسې وینو دغه یو شخص ده، یو نفر دلته ولاړ ده او دغه وړوکی عکس چې ما کوم ځان ته کړی دې کې دا نفر ما پاک کړی ده، کاملا نشته دلته. نو د دې لپاره مخکې موږ ډېر کار کاوه، تقریبا د داسې یو کار لپاره موږ 1 ساعت 2 ساعته وخت ضایع کاوه، خو اوس داسې نه ده. اوس فقط په 2 کلیکو باندې کولی شو موږ دا کار وکړو او دغه شخص یا دا موټر هم که وغواړو دا موټر د دې ځایه پاک کړو، په ډېرې اسانۍ باندې پاکولی شو. اوس راځمه فوټوشاپ خلاصوم او فوټوشاپ کې هغه عکس اچوم کوم چې اوریجنل ده او دا نفر چې ده یا دا شخص چې ده دا پاک شوی نه ده.
نو کله چې دلته راغله فوټوشاپ مې خلاص کړ. اوسنی فوټوشاپ د ما CC 2015 ورژن ده. نو که تاسو پورته فوټوشاپ نصب کړی وي نو په هغو کې نور امکانات هم شته. زه به په راتلونکي کې هغه امکانات هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم او تاسو ته خپره کړم چې په هغو کې تر دې هم ښه امکانات شته. ولې دا 2015 ورژن ده. زه راځم دا عکس له دې نه ګټه اخلم. ګورم دا اولنی ټاکم. داسې نه ده لکه مخکې چې موږ په ډېر دقت باندې دا عکس څنګه کوو پرې کوو. نه داسې نه ده. دلته راځم له دې ځایه نیسمه داسې په دې رقم باندې داسې راځم دې رقم او دلته یې بېرته ورسره وصلوم تر څو دغه د موږ سلیکشن سره وصل شي. نو کله چې دا کار وکړله وروسته د هغه به راسو موږ تاسې څه شي ته به راسو ایډیټ ته ایډیټ منیو ته چې راغلو که ته به راسو فیل په نامه باندې. نو فیل په نامه باندې چې اوکې وکړه دغه صفحه موږ ته راخلاصي. دلته مختلف شیان موږ لرو خو تاسې به راسئ دا یو به څنګه کوئ انتخاب یا وټاکئ همدا به وټاکئ. په نور څه به یې کار نه لرئ. مثلا دغه اپشن ده د نورمالو فیصدي د دې شیانو باندې موږ تاسې کار نه لرو. خاص دلته سلیکټ کړه عکس او دلته راځو اوکې بټن ووایو او ورته منتظر کېږو تر څو فوټوشاپ خپله هغه عکس چې کوم ورته ویلی دا پاکي او خالي ځایو ته یې هغه پیوندونه راواخلي کوم چې هغو سره خوري او یو رقم ورسره وي. نو زه دې باندې کلیک کوم او موږ تاسې متوجه کېږو ورته په ډېره ساده او اسانۍ سره. تاسې وینئ چې دا عکس له دې دا شخص له دې صفحې نه پاک شي کاملا پاک شي. ګورو ورته که دلته د دغو کمر عکس هغو ځای ته راخلي که د چمن و چمن ورته راخلي نو هغه کوم ځای چې مطابق ورسره وي همهغه راخلي. زه غواړم یو وار بیا هم تاسو ته تکرار کړم دا تر څو تاسې ښه متوجه شئ. زه غواړم دا موټر هم له دې ځایه لرې کوم. دلته راځم دا اندازه سلیکټ کوم په دې رقم باندې. بیا راځم ایډیټ ته ایډیټ منیو کې ایډیټ منیو کې فیل دا اوکې کوم. موږ به کوم ټاکلی وي همدا مو ټاکلی وي او اوکې به ورباندې کوم. ګورم چې کاملا موټر له دې ځایه پاک شي په دومره اسانۍ باندې. مخکې موږ تاسې په دو رقم باندې څنګه کوله هغه رنګ به مو اخیسته بیا به مو هلته بیا راځه بروش باندې مو هغه ورباندې مښه او بیا به راته بیا خو بیا به هم عکس په ډېر منظم ډول باندې نه جوړېده. نو د دې لپاره که نوی 2020 ورژن تاسو نصب کړی وي او زه انشاءالله راتلونکي کې هغه 2020 ورژن هم تاسو ته نصبومه تر څو دا کومې کمیانې چې په دې 2015 کې دي هغه هم دلته ډېره په ښه توګه باندې اجرا کړو او تر دې هم ښه کار او دقت باندې کار ورباندې وکړو. نو زه په راتلونکي کې هم پلان لرم تر څو تاسو ته داسې ویډیوګانې خپرې کړم کومې چې تاسې به درک کړئ په فوټوشاپ کې. مثلا دا عکس و همداسې نور ډېر شیان د فوټوشاپ چې بیخي زیات کارونه کوي او داسې اسانۍ باندې کوي. تاسو هغه ویډیوګانې خپرومه. نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي دوستانو ویډیو لایک کړئ کومنټ راته وکړئ خپل نظر راته پرېږدئ او مهمه خبره دا ده چې زموږ چینل سبسکرایب هم هېر نه شي دوستانو ته یې معرفي کړئ. نو دا ویډیو زموږ تر دې ځایه پورې وه انشاءالله راتلونکي کې به بیا هم ویډیوګانې لرو. زموږ چینل هم هېر نه شي خامخا یې سبسکرایب کړئ. نو په څښتن تعالی مو سپارم د خدای په امان.